دیارلس لوی قومونه ژوند کوي چې په وړو خیلونو کې بیا تر لوړې کچې رسیږي. په کونړ کې په عمومي صورت باندې 14 لوی واړه قومونه دي چې د ډېرې زمانې راهیسې دلته سره میشتي او یو ځای ژوند کوي، ګډ ژوند کوي او اکثره یې ګډه ژبه او ګډ کلتور او ګډ فرهنګ لري. د هغې له جملې نه صافي دي، سلارزي دي، مامون دي، مشواڼي دي، شینواري دي او همدارنګه د ګوجر دي، کوستاني دي، نورستاني دي. خو جمله 14 قومونه په دې کونړ کې اوسېږي او دا ټول یو بل سره د ورونو په شان ژوند دی. کیدای شي دلته ډېر قومونه داسې وو چې د ډېرو قومونو خلک د نورو ځایونو نه راغلي وي. اوس مثلا زمونږ د دې قومونو دې ټول قومونه چې په کونړ کې دي د دې سټې یا ځېلې په نورو ځایونو کې شته، مثلا په باجوړ کې، په دیر کې، په مومند کې او همداسې په نورو ځایونو کې. دلته هلته ننګرهار کې نو هلته ځېلې وي، خو دلته بیا دا قوم دلته راغلی وي او دلته مېشت شوی وي. اوس د هغې جملې نه مثلا سړی ویلی شي چې د شینواري دلته مثلا شیګل ولسوالۍ کې شینواري دي، خو دا د هماغو شینوارو د قوم یو تسلسل له هماغې نه دلته رانقل شوي دي. یا صافي دي چې موږ دا سړی ویلی شي چې دوی د کرښې د هاخوا چې کوم صافي په د مومند جنسۍ او د باجوړ جنسۍ په سرحدونو په هغو ځایونو کې پراته دي، د هغوی سره نږدې اوس هم داسې چې قرابت سره لري. نو سړی دا ویلی چې دوی دا صافي هم کیدای شي د هغه ځایونو راغلي وي او همداسې دا نور قومونه. خو اصلي خبره دا ده چې په دې باندې ډېر زیات وخت تېر شوی، زرګونه کلونه پرې تېر شوي دي او دا خلک د دې سیمې ټول اصلي اوسېدونکي دي. اوس دلته خو خامخا په قومونو کې لوی واړه قومونه شته. اوس مثلا په کونړ کې صافی لوی قوم دی، په هغې کې دغه د ماڼوګي ولسوالۍ، د چپې درې ولسوالۍ او همداسې چې بیا سړی د کته راشي د نرنګ ولسوالۍ ډېره برخه، د څوکۍ ولسوالۍ ډېره برخه، د نورګل ولسوالۍ زیاته اندازه برخه د صافو قوم جوړه شوې ده. نو سړی ویلی چې دا په کونړ کې تر ټولو ډېر نفوس چې لري هغه د صافو قوم دی. نور قومونه داسې دي چې په څو ولسوالیو کې سره میشت وي. مثلا سلارزی په 4-5 ولسوالیو کې دی، په اسمار کې دی، په دانګام کې دی، په ناړۍ کې دی، په غازي آباد کې دی او همداسې په سرکاڼو کې دی، په نورو ځایونو کې خواره سره په نورو ځایونو کې پراته دي. د هغوی جملې نه د مامون په دې څو ولسوالیو کې لکه مروره او شلتن او همداسې اسمار او ناړۍ او غازي آباد کې دویم شته دی. نو دا قومونه سره ټول ګډوډ شوي دي، داسې مشخص دغه نشته دی. صرف یوازې ځینې ولسوالۍ داسې دي چې هغه یوازې یو قوم پورې دي. مثلا شیګل کې اکثره ټول شینواری دی، په مرور او شلتن کې ټول مامون دی، په چپه دره او ماڼوګي کې دا ټول صافی دی. نو دا په دانګام کې اکثره سلارزی او مشواڼی دی. داسې یو دغه دی دا. خو په عمومي صورت باندې بیا دا ټول قومونه په هر ځای کې یو بل سره پراته دي او د ورورۍ ژوند کوي. ولله الحمد دا خبره په کونړ کې بالکل دا د قومونو تر اوسه پورې دلته داسې کومه ستونزه نه ده راپېښه شوې چې د قومونو ترمنځ کوم ټکر رامنځته شوی دی. قومونه ټول یو بل سره د ورونو په شان باندې دلته وخت تېر کړی دی او د یو بل سره اوس هم د ورورۍ فضا د دوی ترمنځ حاکمه ده. افغانستان په ټوله کې یو غریز هیواد دی. ډېرې ولایتونه یې لوی درې لري چې په تاریخي لحاظ هم اوږده تاریخچه لري. کونړ هم لوی تاریخي درې لري چې پخوانیو تاریخ پوهانو په خپلو لیکنو کې ترې هم یادونه کړې ده. پخواني مشران، قومي سپینګیري او د وخت خلک هم دغه تاریخي درو په اړه پوره معلومات لري. د دې لپاره چې د کونړ تاریخي درې او ناوونه تاسو درنو لیدونکو ته در وپېژنو، قومي مشر حاجي عارف یې په اړه پوره معلومات وړاندې کوي. هغه وایي د کونړ مشهورې درې عبارت دي د دیوګل دره، پیچ دره، اسمار دره او ډیورنډ فرضیې کرښې ته څیرمه مرورې دره. دغه درې نه یوازې چې تاریخي قدامه لري بلکې اقتصادي ارزښت هم لري. نوموړی په تاریخي او اقتصادي ارزښت غږېدلی دی. چې خصوصا کونړ ډېره ښې درې لري چې د دیوګل ډېره پخوانۍ دره ده چې تاریخ راغستی، د پیج دره ډېره
پخوانۍ دره ده، ښه دره ده. د اسمار دره ښه دره ده، خو په دې درې واړو درو کې الله جل جلاله کونړو ته قسم قسم انعامات ورکړي دي. پیش درې ته داسې انعامات ورکړي چې دغه انعامات په بل ملک کې نشته دي، چې هغې کې داسې کاڼي په کانونه دي چې هغه یو بیروچ او یو چې دغه چې دنیاوالې ویني په لکونو ډالر باندې خرڅېږي. د دیوګل درې ته الله پاک داسې ځنګلونه ورکړي دي چې مثاله تر نن تاریخه پورې دغه ځنګلونه نه دي قطع شوي، او دا 3-4 کاله کېږي چې په دې باندې لاس پورې کړل. د اسمار درې له الله پاک هغه څه ورکړي چې دا درې کې بل درې لاندې ورکړي، چې مثال د هغې درته ووایم ښه چارمغزه د دانګام د درې دي، د برګي مټال دي، د کاندیش دي، چې دغه چارمغز په نور ولایتونو کې یا د نور دنیا کې نشته دي. او به خصوصا د کونړ دش چارمغز دی چې مثال په ننګرهار کې مشته ده، په هر ولایت زیاتره ولایتونو کې به خو قیمت کې یو په دوه باندې فرق دی. که هغه من په زري نو د کونړ چارمغز من په 15,000 روپۍ دی. دغه درول الله پاک داسې ښایست ورکړی دی چې هغه ښایست د مرکز خلکو لاندې ورکړی. هغه خلک د غوا غوړي خوري، شوده استعمالوي، شړومبې استعمالوي، ماستې استعمالوي، روغ صحته. هغه ضعیفه سړی به ویني، هغه به پوښتنه وکړي چې ته څو کلن یې، هغه به وایي 19 کلن یم. ښې پاکې ښایسته اوبه الله پاک ورکړي، چینې یې ورکړي دي. نو د هرې درې دا درې چې دي ټولې تاریخي درې دي. دود، دستور، فرهنګ او عنعنات هغه څه دي چې قومونه یې لري او په لرلو سره یې ټولنیز ژوند پر مخ بیایي. هغه قومونه چې فرهنګ، دود، رواج او عنعنات ونه لري نومړه قومونه یادېږي. کونړ کې پراته قومونه هم ځانګړی دود، دستور، رواج او فرهنګ لري او له مخې یې خپل ژوند پر مخ بیایي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی رئیس جنت ګل پیدا د کونړ په تیره اوسني دود، دستور او فرهنګ غږېدلی. هغه وایي ډیری دودونه له منځه تللي او ډیری هم پر ځای پاتې دي. نوموړی زیاتوي د تاریخ په اوږدو کې کونړ کې دغه رواجونه ژوندي وو. په ودونو کې ناوې لپاره ډولۍ تیارول، اشرې کول، سمنک یا د شنو غنمونه یو ډول خواړه تیارول، زیارتونو ته تلل او داسې نور. پخوا تقریبا دلته زمونږ په دې کلي کې یو زیارت و، هغې ته به خلک تلل او د هغې نه به یې غوښتنې کولې او د هغې ګټې به یې په ځان پورې سولولې. همدارنګه د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند هلته یو زیارت و، هلته دې پورې موږ د دې مشرانو نه اورېدلي دي چې هلته به خلک تلل او چې شا به غواګانې نه وي، مالونه به نه وو، هلته به یې ګټې به یې په پړي باندې وتړلې او هغې پسې به بچی و، چې دا غوا شول او دا یې بچی شولو، نو بیا به د هغې ځای نه سوال به وکړو، د هغې ځای نه به بېرته را روان شو. د یوې بوډۍ نه ما دا م اورېدلي دي چې تقریبا 10 کیلومتره مزل موږ بېرته د هغې ځای نه وکړو، د زیارت نه را روان شولو او هغه چا چې غوا غوښتله وایي هغې لکه شړه به دې تړله او د غوا بچی به دې تړه. نو وایي چې موږ تقریبا 10 کیلومتره شاوخوا د دې نه لا زیات مزل وکړو. وایي چې زما فکر شو، وایي هغه ښځې ته مې وویل چې یو خوا راشي تا خوا غوا دې وتړله او بچی دې پسې ونه تړل. 10 کیلومتره مزل بېرته موږ وکړو او لاړلو. اول ته هغه بچی چې و هغه بچي ته مې بیا پړی ور واچو، ګټه وه که نه هسې یو عادت او دغه عقیده وه. نو بېرته هغه ګټې ته هغه د غوا بچی چې و هغې ته یې پړی ور واچو، هغې وتړی، بېرته د هغې ځای نه روان شو چې کور ته رانده تقریبا شپه شوې وه په دې باندې. نو دغه کلتورونه اوس لکه خلکو علمونه وکړل، پوهه یې ترلاسه کړله، دغه کلتورونه د لاسه ورکړل شول. همدارنګه سمنک ته چې موږ د دې بوډیو ښځو او د خلکو نه اورېدلي دي چې هغې به دا غنم په یو لوښي کې وکرل او هغه به تقریبا داسې د سانت په حساب باندې یا د انچونو په حساب باندې 15 انچه، 3 انچه، 4 انچه ته ورسېدل. هغه به بیا راواغېستل، لوی به یې ټکول او هغه به یې په یو لوښي کې واچول او هغې سره به نور مواد ګډلل او دا بیا داسې لړل او د دې نه به ښځې او جنکۍ تاوېدلې او حتی چمبې به یې ورسره والي. بیا چې به دا پاخه شولو بیا به یې د تبرک دپاره چې نوی کال راځي او دا سمنک به یې پوخ کړلو، بیا به هغې ته په لوښ کې ورچوه او دغه کوو به خوړلو به. یعنې دغه عنعنات او دغه سکنات دغه مو تقریبا د لاس نه مونږ ورکړي دي.
د ودونو په حساب باندې که راواخلو چې پخوا به ودونه دغه به دا ناوې چې به وه دا ناوې به په ډولۍ کې وړله په ځینو دغو کې ولایاتو کې به هغه په آس باندې سپرېدله او ځینو به ډولۍ جوړه کړې وه په اوښانو باندې به یې دغه کوله خو دلته چې بیا وه دلته بیا دغه د ډولۍ رواج نهایت زیات و تر اوسه هم ځینې دغو کې شته دی یعنې په هواره کې هم شته دی او په غرونو کې هم دغه رواج شته دی نو زیات لکه دغسې رواجونه چې وو په کونړ کې وو لکه همدارنګه چې دغه ولي به ایستل کېدلې او بندونه به جوړېدل جنکۍ به د دغه خلکو لکه د دهقانانو یا د ځوانانو چې د هغې سره به بېل شوي وي او دا تسکورې به ورسره وي دوی به مخکې وه وروسته به پسې دغه د ټنګ ټکور دغه ورسره و لنډۍ به ورته ویلې داسې لنډۍ وي تحریکوونکي لنډۍ به ورته ویلې د کار دپاره نو دغه کارونه به کېدل بل دغه اشرونه وو ډېر زیات اشرونه وو اشرونه کول د کلي خلک ډېر روزګارونه هم نه وو خلک په کورونو کې به وو او بس د خلکو به اشر ورته برابر کوي نه د اشر دا د وطن بیخي داسې جز لا ینفکو نه بېلېدونکی یو رواج او رسم و ولې اوس چې موږ ګورو د اشر خبرې د منځه تللي دي بس د پیسو مسله ده د ورځې مزد معلوم دی هغه دغه دیړي معلومه ده هغه پیسې معلومې دي هغه خلک ورکوي او په مقابل کې کار کېږي نو زیات هغه دود یو څه اندازه دودونه چې دي دا موږ د لاسه ورکړي دي خو ولې داسې هم نشو ویلی چې دا موږ په د کونړ په ټولو سیمو کې له لاسه ورکړي دي خو په ځینو سیمو کې به موږ دغه دودونه د لاسه ورکړي په مقابل کې نور اغوستلي دي دودیزې لوبې او ساتیري بل هغه څه دي چې د یو ولایت ځوانان پرې بوخت وي کونړ کې هم ډېری ځوانان دودیزې لوبې کوي او د ژوند څو شېبې پرې ښې تېروي د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر حشمت الله ژمن وایي دا مهال کونړ کې ډېری دودیزې لوبې ژوندۍ دي او ګڼ شمېر ځوانان پرې بوخت دي د ژمن په خبره د کونړ په لرې پرتو سیمو کې لا اوس هم هغه پخوانۍ لوبې شته خو په مرکز اسداباد کې بیا ډېرې پخوانۍ لوبې له منځه تللي دي خوسۍ کرکټ والیبال ګټه ویشتنه اشرې کول او داسې نور دا هغه دودیزې لوبې دي چې لا هم کونړ کې ژوندۍ پاتې دي کونړ کې زموږ ځوانان د دې ترڅنګ چې په زده کړیز چاپېریال کې دوی مصروف دي بل موږ په کونړ کې د ځوانانو بېلابېلې فرهنګي ادبي کلتوري مدني او ټولنیزې ټولنې او شوراګانې لرو د شوراګانو کارونه هم یو څه غړن دي اوس په ټوله کې ځکه چې هغه شته امکانات پخوا به دوی د خپل حق العضویت حق الشمولیت له لارې یو څه پانګه راټولوله او په دې به مجله چاپوله په دې به اخبار چاپول په دې به نور بېلابېلې ټولنیزې روزنیزې ښوونیزې او پوهنیزې برنامې ترسره کولې مثلا همدغه د ځوانانو ترمنځ به د ځوانانو بنسټونو له لورې ذهني سیالۍ جوړېدې د دې ترمنځ به د ظرفیت لوړونې ورکشاپونه دایرېدل د دې ترمنځ به د دوه ولایتو ترمنځ د ځوانانو سیر علمي یو ولایت ځوانان بل ولایت د بل هغه ولایت ځوانان دلته هغه تګ راتګ تر څو د دوی د افکارو تبادله وشي تجارب ترلاسه کړي ډېر داسې څه و چې اوس د امکاناتو د نشتون له امله دوی د هر څه په ټپه ولاړ دي دودیزې لوبې کوي او موږ پخوا ډېر ښکلي او ښایسته دودونه لرل اشر ډېر ښکلی دود و چې اوس دغه د اشر روحیه چې ده زموږ په ځوانانو کې لږه مړاوې شوې پخوا به موږ د یو کلي ځوانان بل کلي ته تلل هلته به د خپل کلیوالو سره په کرونده لو لور دغه کې برخه اخیستله په رضاکارانه ډول دا ډېر ښکلی دود و په هغې اوس وخت یا صنعت پرمختګ کړی دی اوس ماشینونه راوتي په هماغه شکل باندې زموږ هغه دود چې دی دلته په نشت حساب دی او په لرو پرتو سیمو بانډو کې دغه څه شته دی خو دلته په مرکز اسداباد او نږدې ولسوالیو کې دغه دود له منځه تللی موږ هغه ژوندي چې کوم دودونه ژوندي دي هغه اوس که د هغې یادونه وکړي موږ اوس هم زموږ ځوانان چې دي زموږ ځوانان تیږه ارتئ خوسی کوي زمونږ کوچنیان دغه وړوکې طبقه زمونږ دوی د چندرو کوي هغه ټالونو کې اوس هم زانګي مثلا داسې ډېرې نورې دودیزې لوبې دي چې زمونږ د کونړ د